السلام علیکم دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې نن د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ په لومړۍ 500 ورځې نړیواله سیالۍ روانه ده. په دې کې رحمان الله ګربز څو منډې وکړلې او څو ریکارډونه یې جوړ کړل. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. موږ چې ویل که ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل سي په نړیواله کچه به د افغانستان نوم روښانه کړي. کوم لیست کې چې د افغانستان نوم نه و، دا د نن د ځوان لوبغاړو له وجې د افغانستان نوم په هغه لیست کې شامل سو. اوس نو افغانستان هم د رحمان الله ګربز په نوم یو لوبغاړی لري چې په لومړنۍ لوبه کې یې سلیزه ووهله. رحمان الله ګربز ته د دا ستر ویاړ ډیر مبارک وي. نوموړی لومړنی افغان لوبغاړی سو چې په خپله لومړنۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د آیرلینډ پر وړاندې سلیزه وهي او دغه ستر ویاړ په خپل نوم کوي. اتله لا ډیر وځلیږي او ورته نورې بریاوې دې هم په برخه سه. رحمان الله ګربز لومړی افغان او د نړۍ په کچه 14م لوبغاړی سو چې په خپلې لومړنۍ یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کې سنچري کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ICC هم رحمان الله ګربز ته په پښتو ژبه مبارکي وړاندې کړې ده. رحمان الله ګربز په 120 توپونو 120 منډې ترسره کړې. دا د رحمان الله ګربز او د افغانانو لپاره د خوشحالۍ خبر. که مو دا خبر خوښ شوی، ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د لوبې نور معلومات په بله ویډیو کې.